پته نه چې ذهن کې داسې جوړ شي یا خو مخکې به پته لګي چې د دوی ټرانسجنډر سره یا تعلق د مخکې نه او یا کېدای شي چې انفلوئنس کړي وي یا خپله داسې منټلي دې طرف ته راغلي چې یارې دا ټرانسجنډر مې وکړو خو سره دا زه په دې سټیج په دې څه نشم ویلی چې دا بالکل انیشیل سټیج دی هغوی خپل چې کوم کرایم و هغه یې اکسپټ کړلو. ملګرو یو اهم خبر دا وخت تاسو په سکرین باندې هم کتلی شئ څه کسانه ګرفتار شوي دي. د دې حقیقت څه دی په سوشل میډیا باندې صرف او صرف دا شیر کېږي ویلی کېږي چې کم د مردان ایسیچو چې دی هغې څه کسان ګرفتار کړي دي او دا وایي هغه کسان دي کم چې د ډولفین ایان په کیس کې مولوي سو. نو د دې کم حقیقت چې دی هغه درته مکمل په دې ویډیو کې بیانوم. داسې چل دی که نه دا کومه ویډیو چې ریکارډ شوی د 2-3 کاله مخکې د هغې نه پس پکې بیا دنیا شي پایارې شوي دي. دا کسان پکې جیل ته تللي راغلي دي خو اوس چې کم دا کس د جیل نه راووتو نو دې دا ویډیو هغه ریلیز کړه. نو بیا کم ډولفینیان سره خلک ودرېد او ویل چې ته بیا یې پایار وکړه. نو هغې لا یې پایار لا نه دی کړی. نو دا کومه ویډیو چې چلیږي دا د بل چا څه ټرانسجنډر قصه د خواجه سره او هغه څه قصه راغستې د خلکو او دا اوس په سوشل میډیا چې شیر کوي وایي چې آیا دا چې کم دی ډولفینیان په کیس کې دونه کسان ګرفتار شو دا وشو. نو دا مسلسل او سراسر جوړ خبره ده په دې کې حقیقت نشته. دا کم ویډیو چې دا د بل چا شوی دا هغه اوس خلک رلی او شیر کوي. نو برای مهرباني داسې فیک نیوز او دا فیک خبر هغې نه ګریز وکړئ او داسې هغه مه شیر کوئ.